بېوزلۍ او بېوسۍ ځنې شاوخوا 10 ورځې مخکې و کلن زوی چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته و واخیست. 3 کلنه بیبي خاتمه د محمد قاسم دریم اولاد دی چې په دغه ناروغۍ اخته ده. پلار یې د درملنې لپاره کابل ته راوړې ده. کابل ته د راتګ کیسه له هغه ځایه پیل کیږي چې ازادي راډیو په اړه په ورزګان ولایت کې یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي و چې هر څوک چې د لور درملنه وکړي بله لور به هماغه کس ته ورکړي چې لویه یې کړي. موږ سره خو دا کار سوی دی چې دلته راغلي دا زیارت مو کړی دی کور یې ودان او داسې چې وجد په واسه کېږي هغه خواران راسره کوي کور یې خدای تعالی دې نه خواري. نو ورور اوس موږ دغه ته انتظار چې دوی د خیر سره غږ وکړي نجلۍ چارج عملیات کړي چې ورته ویې وکړو. باید زموږ خواست دغه دی زموږ کار دغه دی چې وجد به د نجلۍ عملیات راته وسي بس موږ ډېر خوشحاله اوسو ازادي راډیو چې دغه کار موږ ته وکړي بس موږ خوشحاله کېږو د خیر سره. د ازادي راډیو د دغه راپور له خپرېدو وروسته په کابل کې ځینې سوداګر آماده شول چې د دغه نجلۍ د درملنې لګښت پر غاړه واخلي. په کابل کې امیري روغتون د دغه نجلۍ معاینات په وړیا توګه ترسره کړل، خو له معایناتو وروسته معلومه شوه چې درملنه باید له هېواده بهر وشي. رهبری شفاخانه د روغتون مشرتابه تصمیم نیولی و چې دغه ماشوم په وړیا توګه عملیات او درملنه وکړي. له معایناتو وروسته معلومه شوه چې دغه ماشوم د زړه جدي ستونزه لري او که په افغانستان کې عملیات شي له خطر سره مخ کیږي. خطر بسیار زیاد مواجه میشه. له دې وروسته په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې هڅه وکړه او په هندوستان کې د بیبي خاتمې د درملنې لپاره زمینه برابره کړه. بیبي خاتمه به له پاسپورټ اخیستلو وروسته تر 10 ورځو پورې هندوستان ته ولېږدول شي. په دلیل په دې دلیل چې وزن یې کم او عملیاتو ته چمتو نه و. وخت مو ورته ورکړ خو د ورپېښو روغتیایي ستونزو له امله بیا مراجعه وکړه. مونږ د آیکو اخیستلو وروسته د دې معاینات بیا هند ته ولېږل. له نیکه مرغه نتیجه دا شوه چې دغه ماشوم د کې آر روغتون ته پیژندل شوی او عملیات بشي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې د مسؤلینو په خبره دوی تر اوسه د زړه د سوري په ناروغیو اخته 6813 ماشومان ثبت کړي چې د درملنې لپاره باید بهر ته ولېږدول شي. دغه بنسټ په روان کال کې 1293 ماشومان د درملنې لپاره بهر ته استولي دي. د بیبي خاتمې پلار د لور د درملنې لپاره سترګې په لاره دی چې لور ډېر ژر د افغاني سرې میاشتې لخوا هندوستان ته ولېږدول شي.